بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند 12مه فته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره 11مه فته کې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت قصه بیانول، او دا مو وویل کم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د خبیث نقشې په شپه د دوی د لاسه څخه ووتی، تر ټولو د مخه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه او کعبې شریف ته یې راوستی. د یو څه وخت دپاره یې په دې سبب بندي کړي چې ګونجې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ځینې حاصل کړي. کم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنه څخه ناامیده سوه، نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورغله. دروازه یې ور وټکول. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته. ابو جهل ورته ویل پلار دې چیرې دی؟ هغې ویل نیم خبره چې چیرې دی. ابو جهل خبیث پوه سو چې هغه هم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره تللی دی، نو یې یوه سخته چپلاخه ورسره کړه چې اسماء رضی الله تعالی عنها د چپلاخې د زوره پر مځکه ولوېده او د غوږ والی یې ځینې ولوېدی. خو ابو جهل په خپل ځان کې وشرمېدی چې ښځه وهي. د دې ځای څخه بیرته ناامیده ولاړی. بیا ابو قحافه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار چې په سترګو هم ړوند و اسماء ته راغلی. ابو قحافه پوښتنه ځینې وکړه چې پلار دې چیرې دی؟ اسماء رضی الله تعالی عنها ویل نه یم خبره. څرنګه چې ټول قریش پوهېده چې دوی په هجرت تللي دي، نو ابو قحافه ویل تاسې ته د خرڅ او مصرف دپاره یو شی در پرې ایښی دی؟ اسماء رضی الله تعالی عنها د دې دپاره چې خپل نیکه ته اطمینان ورکړي ولاړه سوه او په هغه کڅوړه کې یې ډبرې راوړې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیسې پکښې ایښولې، و ابو قحافه ته یې ونیولې، ویل دغه یې راپرې ایښي دي. ابو قحافه چې په سترګو ړوند و او شی نه لیدی، پر کڅوړه یې لاس تېر کړي. د ده په خیال زر ورغله، ځکه د هغه وخت پیسې زر وې. ویل کېدا در پرې ایښي وي، خو دا ډېر شی دی. حال دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په کور کې څه نه وه پرې ایښي. خپل مال او دارایي چې 5-6 درهمه وه، هغه یې ټول د دې دپاره ورسره اخیستې وه چې په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ضرورت نسي پیدا. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل اولاد د مخه او ورنږدې و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې بیا په وروسته کې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجاهدینو د کومک دپاره د صحابه کرامو څخه د چندې یا کومک پر قسم مال غوښتی. هر چا یو څه راوړه، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپله ټوله دارایي، خپل ټول مال، هر څه چې درلوده ټول یې راوړه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې کښېښول. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ده ژوند او دارایي ور معلوم وه، پوه سو چې د خپل ټول مال راوړی دی. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې د خپل اهل او کورنۍ دپاره دې یو څه پرېښول؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل هغو ته مې الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښول. خیر، د قریشو چې دا یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر رضی الله تعالی عنه په هجرت تللي دي،
جنون او لیونتوب ورته پیښ سو. فورا یې یوه اضطراري جلسه یا مجلس جوړ کړي. په هغه کې یې دا فیصله وکړه چې ټول هغه کارونه به عملي کوو چې په هغو کې دا امکان وي چې دغه 2 نفره ونیسو. ټول هغه لارې چې د مکې مکرمې څخه د باندې وتلې تر مسلح مراقبت لاندې ونیولې. نورې ډلې یې جوړې کړې چې تر مکې مکرمې د باندې ووځي او شاوخوا پسې وګرځي. د قریشو مشرانو دا اعلان هم وکړي که چا محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ یا ژوندی راوستی و هغه ته 100 اوښه انعام او جایزه ورکوو. 100 اوښه انعام په هغه وخت کې لویه سرمایه وه. نو ټولو خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پلټنه او پیدا کولو شروع وکړه. پیاده او سپاره خلق پسې ګرځي او هر یو ډېر زیات کوښښ کوي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیدا کړي. په غرو او شیلو کې ګرځي خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګري هیڅ اثر نسته. د مکې مکرمې ځینو خلقو د غار ثور پر طرف پلټنه شروع کړه او هلته پسې ګرځي. هر ځای چې یې وکتل دوی یې نه کړه پیدا. یوه نفر وویل دلته یو غار هم سته او کفار د غار و طرف ته ورهي سوه، مګر د غار پر شاوخوا هیڅ داسې علامې نسته چې دلته دې څوک راغلی وي. خو بیا هم تر غاره پورې راغله او د غار په خوله کې ودرېده. اوس نو دلته روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې الله جل جلاله د غڼو په واسطه د غڼو ځالګۍ د غار پر خوله واچولې، او ځینې روایتونه وایي چې د غار په خوله کې کوتره وه چې هګۍ یې اچولې وې او پر خپلو هګیو پرته وه، چې دا دواړه پر دې دلالت کوي چې نه دلته څوک سته او نه څوک راغلي دي. خو دا روایتونه ضعیفه دي. صحیح روایت هغه دی چې په صحیح البخاري کې امام بخاري رحمه الله روایتوي. سبحان الله، دغه کفار د غار و خولې ته راغله او د غار په خوله کې ولاړ دي. غار هم لوی او اوږد غار نه دی. که یوه د دغه کفارو څخه دننه و غار ته صحیح کتلي وای دوی بې لیدلي وای. که څه هم د غڼو ځالې موجودې وای بیا یې هم دوی لیدلی سوای. خو هغه واقعي شی چې پیښ دی هغه دا چې دوی د غار تر خولې پورې راغلي دي، په محمد صلی الله علیه و آله وسلم پسې ګرځي، 100 اوښه جایزه او انعام غواړي. اوس د غار په خوله کې ولاړ دي او خبرې کوي، مګر یو هم ځان ته دا تکلیف نه ورکوي چې یو وار دننه غار ته وردنوځي. په بخاري شریف کې حدیث دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په غار کې وم چې سر مې راپورته کوي د کفارو پښې مې ولیدې. ما ویل یا رسول الله که یوه د دغه قوم څخه کښته وکتل موږ ویني، یعنی موږ ته دونه ډېر نږدې ولاړ وه، که یوه د دوی وغار ته سر راکښته کړی وای موږ یې لیدلی سوای. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اعتماد او باور چې پر خپل رب یې درلودی دا راته وویل یا ابابکر څه ګمان دې دی پر هغه دوو چې درېیم یې الله دی. دا پر الله جل جلاله د اعتماد او توکل هغه لوړ مقام دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درلودی، او دا هم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضیلت دی چې الله جل جلاله په قرآن مجید کې ذکر کړی دی. د هیچا په وسه نه ده پوره چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فضیلت څخه انکار وکړي، ځکه په قرآن مجید کې د ده رضی الله تعالی عنه فضیلت ذکر سوی دی. الله عز وجل د سورة التوبه په 40 نمبر آیات کې فرمایي اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یعنی کم وخت چې دوی دواړه په غار کې وه، کم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم و خپل ملګري او صاحب ته وایي ته مه خفه کېږه، بېشکه چې الله زموږ سره دی. او دا هم د امت په اجماع سره ثابته ده چې په دغه سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د فضیلت ثبوت او اثبات دی چې الله جل جلاله دی
د رسول الله صلی الله علیه و وسلم صاحب او ملګری وبلی او الله جل جلاله وفرمایل چې زه د دوی سره یم. اوس نو کفار د غار تر خولې پورې ورغله او هلته ولاړ دي خبرې کوي، خو دوی یې ونه لیده او بیرته راوګرځېدل چې دا الهي معجزه ده چې په دغه ځای کې ښکاره کیږي. ځکه کفار د غار تر خولې پورې ورغله او په هغه خلقو پسې ګرځي چې په دغه غار کې دي، خو په غار کې یې ونه کتل. الله جل جلاله منع کړه، د دوی زړونه یې د دغه څخه راوګرځول چې په دغه غار کې چې دوی یې په خوله کې ولاړ دي پسې وګوري. دا د قادر الله قدرت دی. په رسول الله صلی الله علیه و وسلم پسې کفار 3 ورځې پرله پسې وګرځېده، هر ځای یې طلب او پلټنه وکړه، خو هېڅ شی یې لاسته نه ورغله، نه معلومات نه علامه نه دوی. قریش نو پرېږده چې په خپل طلب او پلټنه کې سرګردانه دي. په دغو ورځو کې چې دوی هلته په غار کې دي، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی عبدالله د ورځې په مکه مکرمه کې ګرځي، د قریشو معلومات ټولوي او د شپې پټ غار ثور ته ورځي او هغه د قریشو حالات و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته بیانوي چې نن داسې او داسې پیښه وه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء به هم په شپه کې د سبا ورځې دپاره خواړه ورته راوړه. سبحان الله، دغه لوړ غر، دغه لرې او ډبرینه لار چې نن ورځ یو قوي ځوان د ورځې په روښنایي کې بې له تکلیفه او ستړیا نسي ورختلی، خو اسماء رضی الله تعالی عنها ښځه ده او د شپې په تاریکه کې د کفارو څخه په پټه دغه لوړ غره ته خیږي او دوی ته خواړه ورسوي. دا کم همت او مړانه ده. خوندو مسلمانې ښځې دغسې وي، د الله او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لار کې هیڅ تکلیف نه بولي. دا د اسماء رضی الله تعالی عنها کومک دی چې د هجرت په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره کاوه. او عامر ابن فهیره هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مولا، هغه به بیا پر دغه لار پسونه بیول او راوستل چې د عبدالله او اسماء پلونه او د پښو علامې ورکې سي. څوک په دې نسي پوه چې پر دغه لار څوک تللي او راغلي دي او د دغه پسو څخه بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته شیدې هم ورکولې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوره ترتیبات نیولي وه، د خوړو راوړلو موظف، د اخبار رسولو موظف، د آثارو او علامو ورکولو او خرابولو موظف. ټولې وظیفې ویشل سوي وې. که څه هم د دې هجرت دپاره سامان او وسایل ساده او بسط وه، خو بیا هم د هغه وخت او زمانې د حال سره برابر او مطابق وه. ټول کارونه په یوه صحیح نقشه سره جوړ سوي وه. اوس نو په غار کې 3 ورځې پوره او تیرې سوې. د قریشو دا امید قطعه سو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دې په داخل یا په اطرافو کې د مکې مکرمې پیدا کړي. نو یې خپل طلب او پلټنه پرېښول، ځکه 3 ورځې پرله پسې بې له نتیجې پوره سرګردانه سوه. ورونو، هلته په مکه مکرمه کې یو سړی و چې عبدالله ابن اریقط نومېدی. دغه سړی په لارو کې ډېر ماهر و، یعنې لرې او نږدې پټې او ښکاره لارې ټولې ورمعلومې وې. که څه هم دغه سړی د مشرک قریشو پر دین و، خو امین و. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه تر هجرت دغه عبدالله ابن اریقط د مال او پیسو په مقابل کې نوکر کړي چې ته به د هجرت په وخت کې زموږ سره ځې او پر داسې لارو به مو مدینې منورې ته بیایې چې چاته نه وي ورمعلومې. هغه هم دا قبوله کړه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د هجرت دپاره 2 ساتل سوي اوښان وده ته ورتسلیم کړي وه او ویل زموږ تر هجرت 3 ورځې وروسته به دغه اوښان وغار ثور ته راولې. نو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په غار کې 3 شپې تیرې کړې او د دوشنبې شپه سوه چې دا نو د هجرت د اول کال د ربیع الاول اوله شپه ده او د عیسوي 622 کال د سپتمبر د میاشتې 14 تاریخ دی. عبدالله ابن اریقط
د شپې هغه 2 اوښان راوسته. دلته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله د دغه 2 اوښانو څخه یو واخله او هغه ښه اوښ و د صلی الله علیه و آله وسلم ته رانږدې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر اخلم یې مګر په قیمت سره. په دغه وخت کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله عنها هم راغله چې د دوی د سفر دپاره یې خواړه ورسره رااخیستې وه او دا یې هیر سوي وه چې د دوی د خوړو د تړلو دپاره یو ټوکر یا یو تناو ورسره راواخلي. اوس چې دا غواړي چې دغه خواړه د دوی په اوښ پورې وتړي، ټوکر یا رسۍ نسته، نو یې خپل نطاق 2 ځایه کوي. په یوه حصه یې هغه د دوی خواړه وتړل او بله حصه یې پر خپله ملا وتړل او د دغې ورځې څخه ودې رضی الله تعالی عنها ته ذات النطاقین ویل کیږي. اوس نو نطاق څه شي دی؟ نطاق داسې یو ټوکر دی چې په هغه وختو کې ښځو تر ملا تړي لکه یو برداره کمربند، چې دغه نطاق د هغه وخت د لباس یو جز و. اسماء رضی الله عنها د دغه خوړو د تړلو دپاره یوه ټوکر ته ضرورت درلودی مګر ټوکر نسته، نو یې خپل نطاق څیرې او 2 ځایه کوي. یوه حصه یې پر خپله ملا وتړل او په هغه بله حصه یې دغه خواړه وتړل او د دغې ورځې څخه ودې ته ذات النطاقین ویل کیږي، یعنی د 2 کمربندو خاونده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه چې د دوی سره په دې سفر کې عامر ابن فهیره هم ملګری سو او هغه لارښوونکی عبدالله ابن اریقط هم ورسره دی. اوس نو لارې په عبدالله اړه لري. اول چې د غاره څخه رهي سوه د جنوب او یمن پر طرف لاړه، پس له څه وخته د غرب او د دریاب د غاړې و طرف ته رهي سوه چې ساحل ورته ویل کیږي، تر څو و داسې لارې ته ورسېده چې پر هغه لار نه څوک تله او نه چاته ور معلومه وه. بیا نو د دریاب یعنی بحر الاحمر د غاړې سره نږدې د شمال پر طرف رهي سوه چې دا و مدینې منورې ته داسې لار ده چې نادرا به یو څوک پر دغه لار تلی. ورونو، دغه د هجرت د لارې تفصیل په کتابو کې راغلی دی، خو څرنګه چې د دغو ځایو څخه د ډیرو ځایو نومونه اوس اوښتي دي او د عمومي لارو څخه هم ډیر لرې او چپ دي، نو د هغو ځایو د نومو تر یادولو تیریږم او د لارې لوی واقعات به سره بیان کو. اول، امام بخاري د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي موږ چې په دغه شپه را رهي سوو، دغه ټوله شپه او سبا تر غرمې پورې مو تګ او مزل وکړي. کم وخت چې غرمه سوه او لار فارغه سوه، هیڅوک پر دغه لار نه تېرېده. په لار کې مو یوه ډېره لو او اوږده ډبره ولیده چې سایه یې درلوده او پر دغه ځای لمر نه راتلی، نو مو د دغه ډبرې سره واړول. ما په خپلو لاسو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بېدېدو دپاره ځای جوړ کړي او پر هغه مې یو فرش اوار کړي او ورته ومې ویل یا رسول الله ته بیده سه او زه به شاوخوا څار کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېوتی او زه د باندې راووتم، شاوخوا څار کوم. که ګورم یو شپانه دی چې پسونه یې د دغه ډبرې و طرف ته را رهي کړي دي، غواړي چې دی هم دغه سایې ته استراحت وکړي. زه ورغلم او ورته ومې ویل ته څوک یې؟ د مکې یا مدینې د خلقو څخه یو څوک رایاد کړي. ویل د هغه مریی یم. ما ویل آیا په پسو کې د شیدې سته؟ ده ویل هو. ما ویل ما ته یې رالوشې؟ ویل هو. نو یې د لوشلو دپاره یوه میږ ونیول. ما ویل اول یې غولانځه د خاورو، وریښتانو او خیرو څخه پاکه که، بیا یې ولوشه. ده هم یو کټورۍ شیدې راولوشلې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلم، هغه بیدو. دا مې ښه ونه بلل چې د خوبه یې راویښ کړم، نو مې تر هغو انتظار ورته وکړ چې دی صلی الله علیه و آله وسلم راویښ سو. زما سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه او چښلو دپاره د اوبو یوه مشکوله را سره وه. نو مې د دغه مشکولې څخه دغه د شیدو پر لوښي اوبه توی کړې چې یو څه یخې سوې، او بیا مې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل
یا رسول الله ویچشه. د صلی الله علیه و وسلم هم تر هغو وچښلې چې زه راضي سوم. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم راته وویل ایا د تلو وخت نه دی راغلی؟ ما ویل هو یا رسول الله. بیا نو د هغه ځای څخه رهي سو. دوهمه واقعه، څرنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاجر، ګشته او مشهوره سړی و، هر چا پیژندی، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم کورنی سړی و، هر چا نه پیژندی. اوس چې دوی سره ملګري دي، نو که به په مخه یو څوک ورغلی، د ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه به پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. د رضی الله تعالی عنه به ورته ویل دا سړی لار راښیي. د هغه به دا خیال سو چې دغه د تګ لار ورښوي، او د ده مقصد به د دین او خیر لار وه چې ماته زما د آخرت لار راښیي. درېیمه واقعه، سراقه ابن مالک په عربو کې مشهوره جنگي فارس یا پهلوان و. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د غار څخه راووته او د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه، هر چا دا کوښښ کاوه چې دوی پیدا کړي او د قریشو هغه 100 اوښه جایزه واخلي، چې د دې جملې څخه یو هم سراقه ابن مالک و. خو دا قصه به پخپله و سراقه ته پرېږدو چې دی پخپله قصه کوي، او په دغه وخت کې مشرک و. سراقه ابن مالک وایي زه د خپل قوم سره په مجلس کې ناست وم چې یو سړی د باندې څخه د مکې راغلی. موږ ناست وو، دی راته ودرېدی او ویل یا سراقه، دغه اوس ما یوه سیاهي د دریاب د غاړې سره ولیده چې و فلاني طرف ته رهي وه، ګمان کوم چې محمد او د هغه ملګري دي. سراقه وایي زه پوه سوم چې دغه نفر دوی دي، خو د دې دپاره چې هغه د قریشو جایزه یوازې زه واخلم، نو مې خبره تېره کړه او سړي ته مې وویل دا دوی نه دي، بلکې تا فلانی او فلانی لیدلي دي چې زموږ په مخ کې رهي سوه. سراقه وایي په دغه مجلس کې کښېنستم، داسې حرکت او کار نه کوم چې څوک راپوسي. د قوم د مجلس تر آخره ورسره ناست وم، نه ولاړېدم، ولې که ولاړ سم هغه نور پوښتنه کوي چې چیرې ځې. خبرې او مجلس ورسره کوم. کم وخت چې دوی ولاړ سوه، زه هم ډېر ژر کور ته ولاړم. منځې ته مې وویل چې زما آس وباسه، د فلانۍ غونډۍ تر شا ودرېږه، زما انتظار کوه. ما خپله نیزه، غشي او لیندۍ راواخیسته، د کور د شا تر دروازې ووتلم، پټ پټ ورغلم، څو آس ته ورورسېدم. پر آس سپور سوم او پر هغه لار رهي سوم چې هغه سړي ویلي وه. دی نو پر دغه لار پرېږده. هلته رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ملګرو سره رهي دي. خو ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر شا رهي وي، څه وخت وروسته بیا تر مخ رهي سي، څه وخت وروسته بیا راسته طرف ته ځي، څه وخت وروسته بیا چپه طرف ته ځي، یعنې دې خوا ها خوا ته کېږي. مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم رهي دی، حتی شاوخوا هم نه ګوري، فقط قرآن مجید وایي او رهي دی. څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته متوجه سو چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه هر ګړی دې خوا ها خوا ته کېږي. پوښتنه یې ځینې وکړه، ویل یا ابابکر څه درته پېښه ده چې مخ او وروسته کېږي؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، یو وار مې په فکر کې راوګرځې چې کمین به یې درته نیولی وي، یعنې یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو د مخه سم. بیا مې په زړه کې راوګرځي چې د شا د خوا څوک حمله ونه کړي، بیا تر شا سم. بیا وایم څوک د بغل د طرفه حمله ونه کړي، نو د یوه اړخ او بل اړخ ته ځم. ورونو ښه متوجه سئ، دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر حرص و. د ده صلی الله علیه و وسلم د ساتنې په سبب یې پر یوه ځای طاقت نه کېدی، لکه پتنګ شاوخوا پر راګرځېدی. په فارسی کې شاعر وایي یک جان چه متاعی است که سازم به فدایت، اما چه توان کرد که موجود همین است. یعنی یو روح دونه متاع، دونه قیمتي شی نه دی چې تر تا یې قربان کم، مګر څه وکم، زه دغه لرم، نور شی را سره نسته.
خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم اطمینان او د زړه ډاډ ورکړي، ویل ان الله معنا، الله عز وجل زموږ سره دی، مه بیریږه. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زړه هم پر آرامه سو. پس له څه وخته څخه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیده چې ډېر لرې یو سړی پر آس سپور دی، په ډېره چټکي او تیزي سره په دوی پسې رارهي دی. ویل یا رسول الله، هغه سپور سړی په موږ پسې رارهي دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه ورته کتل، پر خپله لار رهي دی او قرآن مجید وایي. مګر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فکر په دغه سړي ډېر بند دی، هغه ډېر تیز رارهي دی او وار په وار ورنږدې کیږي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه په تشویش او پریشانی کې دی، ځکه هغه سپور سړی ډېر ورنږدې سو، دونه ورنږدې سو چې د هغه ځایه څخه دوی په نیزه ویشتلی سي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل یا رسول الله، ډېر رانږدې سو، د هغه ځای څخه مو ویشتلی سي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعا وکړه، ویل اللهم اکفناه بما شئت، الهي په هر شي او هره طریقه چې ستا خوښه وي موږ د ده څخه وساتې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دعا څخه نه و فارغه سوی چې د سراقه د آس پښې په مځکه ننوتې. مځکه هم سخته او ډبرینه مځکه ده، خو د آس پښې په مځکه ننوتې او سراقه د آس څخه ولوېدی. سراقه وایي قسم په الله، تر دغه ورځې د مخه هیڅ وخت د آس څخه نه وم لوېدلی. دا اول وار و چې د آس څخه لوېږم، او بیا مځکه سخته او ډبرینه هم ده، د آس پښې څنګه په مځکه ننوځي. کم وخت چې د آس څخه ولوېدم، د هغه غوښې جعبه مې راویسته چې موږ به پال په اچاوه، چې دا د دوی دین او عقیده وه. نو مې د غوښو څخه یو غشی د فال پر قسم راویستی چې آیا په دوی پسې سم که یا ضرر ورورسوم که یا. داسې غشی راووتی چې زما د مقصد مخالفه لیکنه پر سوې وه. د فال یا غشي په خوله مې ونه کړه، بیا پر آس سپور سوم، دونه ورنږدې سوم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قرائت مې اورېدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هیڅ نه راته کتل، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زما خواته ډېر ګوري. دا وار مې بیا د آس د مخ پښې تر زنګنو په مځکه ننوتې او زه د آسه ولوېدم. بیا مې په زوره آس راپورته کړي او د آس پښې د مځکې څخه په ډېر تکلیف راووتې. کم وخت چې د آس پښې د مځکې څخه راووتې، د هغه ځای څخه یو ځلېدونکی ګرز لکه دود راووتی او د اسمان خواته پورته سو. بیا مې هغه خپل غشي راویسته، د غشي څخه بیا داسې غشي راووتی چې زما نه و خوښ. اوس نو سراقه پوه سو چې دوی ساتل سوي دي، څوک نسي ورنږدې کېدلی. نو مې ورنارې کړه الامان الامان. اوس سراقه امان غواړي، حال دا چې دی د دوی په وژلو پسې رارهي سوی و. دوی هم ودرېده. سراقه وایي زه پر آس سپور سوم او ورغلم، او دا حالات چې ما ولیده ما ته دا را معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دین به ښکاره او غالبه سي. نو مې ورته وویل چې ستا قوم پر تا 100 اوښه جایزه ایښې ده، او په هغه حالاتو مې خبر کړي چې خلقو د ده په باره کې څه فکرونه درلوده. او بیا مې ورته وویل که خواړه او کالیو ته ضرورت لرې درته رابیوړم. دوی شی ونه غوښتی، فقط ویل زموږ حال وساته، یعنی چاته مه وایه. ما ویل دا چې زه ستاسې حال ونه وایم، د دغه په مقابل کې څه شي راکوئ؟ ورونو ښه متوجه سئ، رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه ورته وویل چې د مدینې څخه به اوسکي یا خرما درته راولېږم، او نه د کومو پیسو وعده ورکړه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل څنګه به یې یا سراقه چې د کسرا وشي ستا په لاس وي. ورونو تاسې ته معلومه ده چې د فارس و پاچا ته کسرا ویل کېده، چې په هغه وخت کې د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچهي وه، او د دغه کسرا به د سرو زرو وشي په لاس وه. اوس رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سراقه څخه پوښتنه کوي چې د کسرا وشي ستا په لاس وي، یعنی ستاسې ستا د زړه احساس به څه وي، څه حال او کیفیت به دې وي. سراقه ته دا خبره عجبه او بې مفهومه معلومه سوه چې دا څه وایي او څنګه خبره ده.
نو ویل کسرا نوشیروان؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، نوشیروان چې د فارس پاچا دی او د هغه وشي ستا په لاس وي. ورونو اوس نو دغه خبرې او موضوع ته یو څه توجه وکړئ. یو نفر چې د خپله قومه څخه په پټه او په هجرت راوځي او د ده پر سر د ده د قوم د طرفه څخه 100 اوښه جایزه ایښول سوي وي او د ده سر یې په کار وي او دغه اوس د ده سره هیڅ څوک او هیڅ قوت هم نسته، دغه نفر وایي چې دی به د مځکې د پاچاهانو پر هغه لوی پاچا کامیابه سي او وشي یې وسراقه ته ورکوي. دا نه سره لګېږي، عقل یې نه قبلوي. دا عجبه ده. دغه اوس په خپله د ده سره د ده سر د خلقو په کار دی او د ده سره هیڅ قوت او طاقت هم نسته او دی بیا وعده ورکوي چې مسلمانان به د فارس پاچاهي اشغال کړي او د کسرا، هغه کسرا چې په مځکه کې تر ټولو لوی پاچا دی، د هغه وشي به په غنیمت واخلي. او دا هم پس له 100 او 200 کلو نه پیښیږي، بلکې ستا په وخت کې به پیښ سي یا سراقه. اوس نو سراقه ورته وایي یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ما ته د امان یوه ورقه راولیکه. اوس به زه په تا څوک نه خبروم او ته به د امان ورقه رانیوشته کې. کم وخت چې زما و تا ته ضرورت پیدا سو ته به امان راکوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې و سراقه ته د امان خط ورولیکه. ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم داسې لیک ورکړي چې نوشته سوي وه. دغه سراقه د مسلمانانو څخه په امان دی، یعنی هیڅ وخت ضرر نه ورسوي، په دې شرط چې دی به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت خبر و چاته نه وایي. څوک وایي دغه نوشته عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه وکړه، څوک وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکړه. سراقه هم هغه نوشته ورسره واخیسته او رهي سو. واقعا یې دا حال وهي چاته ونه وایه. حتی نور داسې خلق هم په مخه ورغله چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې ګرځېده، خو سراقه به ورته ویل د دې منطقې معلومات ما وکړي، دلته څوک نسته. سبحان الله، د ورځې په شروع کې دی پسې ګرځېدی او د ورځې په آخر کې یې دی چوکیدار او ساتونکی سو. نور خلق هم د هغې لارې د تعقیبولو څخه منع کوي. تقریبا 8 کاله وروسته د حنین په غزا کې سراقه ابن مالک د مسلمانانو د طرفه بندي ونیول سو. ده دغه لیک او نوشته په هغه ورځ ښکاره کړه. کم وخت چې مسلمانانو په جنګ کې ونیوی، ده ویل زما سره ستاسې د نبي د طرفه د امان لیک سته. هغه ویل عجبه ده، کومه ده هغه نوشته؟ ده هم هغه نوشته ورته راویستل. صحابه کرامو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یوم بر و وفا، یعنی هو د وفا او نیکی ورځ ده، ایله یې کوي. هغو هم پرېښاوه، رښتیا هم دا وفا ده، ځکه د حنین غزا پس له 2 کاله څخه پیښه سوه او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې چې د فارس ښارونه یو په بل پسې نیول کېده، فارسیانو شکست وخوړی، کسرا وتښتېدی او د کسرا خزانې زر او جواهرات په غنیمت ونیول سوه او ټول جواهرات و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راوړل سوه. د دغه جواهراتو په جمله کې د کسرا وشه هم وه. دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې خلق دې راټول سي. خلق راټول سوه. بیا یې سراقه ابن مالک ته چې مسلمان سوی و ورغږ کړه. دغه د کسرا وشي د سراقه په لاسو ور واغوستل او ویل لاسونه دې لوړ ونیسه چې خلق یې وویني او د خلقو په مابین کې تیر سه. د کسرا وشي د سراقه په لاس دي او لاسونه یې لوړ نیولي دي، د خلقو په مابین کې تیریږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل خلقو ته ووایه چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه درته وویل. اوس نو سراقه لاسونه لوړ نیولي دي، د کسرا وشي شرنګوي او وایي زموږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ په داسې حال کې چې د قوم د طرفه په ده پسې خلق ګرځېده، د بیرې او خوف په حالت کې و. ما ته دا زیری راکړي کیف انت یا سراقه وفي یدیک سواری کسرا.
یعنې څه حال به دې وي یا سراقه چې د کسرا وښي دې په لاس وي. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینا او پیشګویي پس له لږو کلو څخه ښکاره او پیښه سوه. صادق المصدوق صلی الله علیه و آله وسلم مخبر صادق دی. درېیمه واقعه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګري په آرام زړه د مدینې منورې پر طرف رهي دي. د قریشو د شر څخه خلاص او فارغه دي، مګر پر هغه معروفه او مشهوره لار نه، بلکې بله نوې او نامعلومه لار ده او مدینې منورې ته نږدې سوه. خو په لار کې پر یوه خیمه ورغله چې دا خیمه د ام معبد خیمه وه. ام معبد چې یوه سخي زړوره او فصیحه ښځه وه، د خپلې خیمې سره به ناسته وه. هر مسافر چې به پر دغه لار تېرېدی دې به خواړه او اوبه ورکولې. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر رضی الله تعالی عنه پر دغه خیمه راغله. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګري و دغه خیمې ته راورسېده، د ښځې میړه هم نه و موجود. یوازې یوه ښځه په دشت کې د خیمې سره ناسته ده، ځکه دغه ام معبد د هغه کوچي عربو څخه وه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ښځې څخه پوښتنه وکړه چې د خوړلو یو شی در سره سته، ځکه د دوی خواړه هم خلاص سوي وه او دوی پر داسې لار تله چې هلته نه کلي او نه کورونه وه او نه بل څوک پر دغه لار تله. نو ځکه دغه ښځې ته یې وویل چې ستا سره د خوراک یو شی سته چې در څخه رانیسو؟ ښځې ویل که زما سره یو شی وای تاسې به د هغه غوښتنې ته نه وای اړ سوي، یعنې بې غوښتنې او طلبه ما درکاوه. موږ سخیان یو، دې ته ضرورت نسته چې میلمه یې په خوله وغواړي، مګر والله د خوراک هیڅ شی را سره نسته. خو هلته د خیمې سره یوه وچه ډنګره ضعیفه او زړه میږ ولاړه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ام معبد دغه میږ څه شي ده؟ هغې ویل دا یوه میږ ده چې ضعف او ډنګرتیا د رمې څخه پاته کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شیدې نه لري؟ ښځې ویل دا تر دې ډېره ضعیفه ده چې شیدې دې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اجازه راکوې چې دغه میږ ولوشم؟ ښځه اریانه سوه چې دا څه وایي؟ وچه میږ ده دی وایي زه ولوشم؟ ښځې ویل که شیدې پکښې سته ویلوشه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس سره د میږې غولانځه مسحه کړه او بسم الله یې وویل. د میږې د غولاندې څخه شیدې راتوی سوې. ښځې ته وویل یو لوی لوښی راکړه. هغې هم دونه لوښی ورته راوړی چې د یوې لوی ډلې بسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه میږ تر هغو پورې لوشل چې دغه لوښی په شیدو ډک سو. اول یې و ام معبد ته شیدې ورکړې، هغې تر مړېدو او اوبه کېدو پورې وڅښلې. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګرو وڅښلې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وڅښلې. دوهم وار یې بیا میږ ولوشل. د ام معبد ټول هغه لوښي چې دې درلوده د شیدو ور ډک کړه. دا ورته ګوري او په تعجب کې ده، ځکه هغه میږ چې دې درلوده دا په خبره وه چې هغه وچه ضعیفه او ډنګره ده او اوس یې دونه شیدې وکړې چې دا په خپله ورته اریانه ده. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځینې رهي سوه. لږ وخت وروسته ابو معبد یعنې د ښځې میړه په داسې حال کې چې وچې او ډنګرې میږې یې را رهي کړي وې خیمې ته راغلی. کم وخت چې د کور ټوله لوښي په شیدو ډک ولیده په تعجب کې سو. ویل دا شیدې د کومه سوې؟ میږې وچې دي او په کور کې هم د لوشلو حیوان نسته. ښځې ویل دلته یو مبارک سړی تېرېدی، دغه ټولې شیدې یې د دغه وچې او ډنګرې میږې څخه ولوشلې. دا د هغه مبارک سړي برکت دی. سړي ویل دا سړی والله هغه څوک بولم چې قریش پسې ګرځي. چې د چهرې او قیافې بیان راته وکړه یا ام معبد. ورونو دغه د ام معبد قصه ټولو مؤرخینو د تاریخ علماو او پوهانو بیان کړې ده او د دې سبب چې ټول مؤرخین دا قصه بیانوي دا دی چې ام معبد یوه هوښیاره، پوه، ذکي او ډېره فصیحه ښځه وه.
په ژبه کې یې ډېر فصاحت او بلاغت و. د سیرت په ټولو کتابو کې او په ټوله هغه احادیثو کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې وصف پکښې بیانیږي، هیچا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې داسې دقیق او فصیح وصف نه دی کړی لکه څرنګه چې دغه معبد کړی دی. سره د دې چې معبد بې له دغه یو وار څخه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی لیدلی. هغه صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې کلونه تیر کړي دي، هغو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې دغسې صفت نه دی کړی او نه کولای سوای لکه معبد چې کړی دی. نو د دې جهته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې په وصف کې هغه اساسي مرجع د معبد حدیث بولي. که څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې وصف او بیان غواړي، د معبد تر حدیث بل دقیق او واضح حدیث نسی پیدا کولی. دا یې په داسې فصیحه او بلیغه طریقه سره صفت کوي لکه اورېدونکی چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او هغه یې مخ ته وي. نو د دې جهته څخه ټولو مؤرخینو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې په باره کې د معبد دغه قول ساتلی دی ځکه چې ډېر فصیح دی او ډېر اهمیت لري. اوس به د معبد هغه بیان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې یې کړی دی درته ووایم او بیا به په پښتو ترجمه درته بیان کم. کم وخت چې د معبد خاوند د دې څخه پوښتنه وکړه چې د دغه مبارک سړي شکل او قیافت څنګه وه، دې ورته وویل: رأیت رجلا ظاهر الوضاءة ابلج الوجه لم تعبه نحلة ولم تزر به ثقلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأجلاهم وأحسنهم من قريب حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر كان منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محشود محفود لا عابس ولا مفند. ورونو هغه د عربي خوند او فصاحت زه د پښتو په الفاظو کې نسم پیدا کولی چې په هغه خوږوالي سره درته ترجمه کم، خو بیا به هم دغه د معبد فصیح او بلیغ بیان په خپله ناقصه ژبه د پښتنو ورونو د پوهېدلو دپاره په پښتو سره ترجمه او بیان کم. معبد وایي: داسې یو سړی مې ولیدی چې نور پر ښکاره و، روښانه مخ یې و، دنګرتیا تکلیف نور کاوه او د چاغښت عیب نه پر ویل کېدی، یعنی نه چاغ و نه ډنګر، ښایسته او نوراني و، سترګې یې تورې وې او باڼوګان یې اوږده وه، په آواز کې یې ښایست و او په غاړه کې یې اوږدوالی و، ږیره یې ګڼه وه، یعنی ډکه ږیره یې وه، اوږدې کږې او سره مښتې ورځې یې وې چې چپ به و، هیبت او دبدبه یې درلوده، او که بې خبرې کولې هوښیارې او د محبته ډکې به وې. د لرې تر ټولو خلقو ښه ایسېدی او د نږدې تر ټولو ښایسته او باعزته و. خبرې یې خوږې وې، سره جلا جلا وې، نه ډېرې وې نه لږ، یعنی نه ډېرې خبرې کولې چې پر چا وغمیږي او نه دونه لږ وې چې څوک په پوه نسي. هره خبره یې جلا او د فهم وړ وه. خبرې یې لکه پیول سوي ملغلرې یوه په بل پسې راتویېدې. چارشانه و، په جګوالي کې یې کمینه وه
او نه په سترګو کې ګردۍ معلومېدی، یعنی نه جګ و نه ګردۍ. د دوو شاخو یا ګلدستو په مابین کې یو شاخ یا ګلدسته وه او په درو سرو کې وده ته ډېر کتل کېده. د دې خبرې څخه مقصد دی صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري ابوبکر او عامر ابن فهیره دي. یعنی دوی درې لکه د درختې درې شاخه یا د ګلانو درې ګېډۍ داسې وه، خو سترګې د ده څخه نه اړول کېدې او په قدر او عزت تر نورو بهتر و. ملګري یې درلوده چې پر ده مهربانه وه، چې ده به خبرې کولې د ده خبرو ته به چپ وه، یعنی غوږ به ورته نیولی و، او که به یو کار ور وفرمایه د هغه په عملي کولو کې به چابکي کول. ملګرو یې اطاعت او فرمانبرداري کول. ورین تنده یې و او په خبرو کې یې عبث او بېهوده خبرې نه وې. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې هغه بیان و چې معبد و خپل میړه یا خاوند ته دغه علامې وویلې. نو ابو معبد د ښځې میړه وویل والله دا د قریشو هغه صاحب او ملګری دی چې موږ یې په مکه کې خبرې اورېدلې دي او ما دا قصد کړی دی که مې په وسه پوره سوه چې د ده ملګری سم، یعنی که موقع برابره سوه ملګرتیا به کوم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د لارې هغه واقعه وه چې د معبد سره یې ولیدل. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معبد و خیمې ته ورغلی و، په مکه مکرمه کې په لوړ آواز سره ځینې بیتونه ویل کېده چې خلقو اورېده او د بیتو ویونکی نه لیدل کېدی، چې هغه بیتونه داسې وه: جزا الله رب العرش خیر جزائه رفیقین حلا خیمتی معبد هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقسي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذي وسؤدد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا لطفا فتا واړوه. يا لقسي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذي وسؤدد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم لو تسألوا الشاة تشهد. اسماء رضی الله تعالی عنها وایي کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غار ثور څخه ولاړی، موږ ته دا نه وه معلومه چې دی صلی الله علیه و آله وسلم چیرې او کومې خواته ولاړی، تر څو چې د پیرانانو څخه یو نفر د مکې مکرمې د کښتې خوا څخه راغلی او دغه ذکر سوي بیتونه یې ویل. خلقو دغه آواز اورېدی او په پسې وه، خو څوک یې نه لیدی، تر څو چې دغه د آواز خاوند د مکې مکرمې تر لوړې خوا ووتی. نو اسماء رضی الله تعالی عنها وایي کم وخت چې موږ دغه بیتونه واورېده موږ پوه سوو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې پر طرف رهي دی. پنځمه واقعه: کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې و طرف ته رهي و، ابو بریده چې د خپل قوم مشر او رئیس و په مخه ورغلی، چې هغه هم د دې دپاره راوتلی و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ونیسي او د قریشو هغه اعلان سوې لو جایزه واخلي. خو کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخامخ سو او خبرې ورسره وکړې، پر هغه ځای د خپل قوم د 80 نفرو سره مسلمان سو او بیا یې خپله لنګوټه د نیزې پر سر د بیرغ پر قسم وتړل او دا اعلان یې کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی، چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کړي. سبحان الله. زه و دغه کفارو ته اریان یم، دغه تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ور معلوم دی، بیا هم نن ورځ د ارهابي نوم پر اږدي العیاذ بالله. او هغه وخت خلقو داسې اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی، چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارهابي نه و، بلکې دغه کسان چې پر ده صلی الله علیه و آله وسلم
د ارهابي تهمت او تور پر وایي دوی په خپله لوی ارهابیان دي. شپږمه واقعه د مدینې منورې په لار کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته زبیر رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی چې د مسلمان تجارو په قافله کې د شام څخه راتلی، او زبیر رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یوه جوړه سپین کالي ورکړه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مکه مکرمه کې د خلقو د سترګو څخه پټ او غائب سو، مدینې منورې ته خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم هجرت را کړی دی، مګر څرنګه چې دی صلی الله علیه و وسلم 3 ورځې په غار ثور کې کښېنستی نو وځنډېدی، او د مدینې منورې مسلمانان نه پوهېده چې څه وخت به راورسېږي، او بل دا چې دی صلی الله علیه و وسلم پر هغه معلومه لار نه راغلی بلکې پر بله نوې نامعلومه او اوږده لار را رهي سوی دی. دلته نو بلکل حال نه ور معلومېدی چې کله او څه وخت به راورسېږي. نو د مدینې منورې مسلمانانو څه کول؟ مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه به هره ورځ د ټولو مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و استقبال ته راوتی، دا د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مقام او درجه، عزت او احترام د مدینې منورې و نورو خلقو ته ورښکاره کړي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مسلمانانو په زړو کې څونه ځای لري. په دغه راوتلو کې سیاسي لو معنا پرته وه، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دلته راځي یوازې دا نه چې نبی او رسول دی بلکې علاوه پر دغه د مدینې منورې حاکم او امیر هم دی، او دغه ټول مسلمانان د ده صلی الله علیه و وسلم ملګري، تابع او انصار دي. نو دا چې هر ورځ مسلمانان راوتل، دغه راوتلو د مدینې منورې پر کفارو هم روحي تاثیر وکړي، هغه به هم راوتل، حتی یهود به هم راوتل، ځکه د ټوله مدینې منورې دپاره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم راتګ یوه لویه واقعه وه. نو هره ورځ به د سهار تر لمانځه وروسته خلق راوتل، او پر هغه لار چې د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته راتله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راتګ په انتظار به ناست وه. تر ماپښینه به د مکې مکرمې و لارې ته کتل، کم وخت چې به ماپښین سو لمر او ګرمي به ډېر شدید سوه، بیرته به خپلو کورو ته ولاړ. خو د دوشنبې په ورځ چې د بعثت د 14 کال د ربیع الاول د میاشتې 8مه ورځ وه، او دغه کال د هجرت اول کال بلل کیږي، او د 622 عیسوي یا میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 23 تاریخ و رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته راورسېدی. ورونو، دا دې درته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هجرت د محرم د میاشتې په اوله نه و، خو اوله د محرم چې د هجري کال شروع بلل کیږي، دا د کال د شروع په سبب ده، او د میاشتې د منزلو په حساب د کال اوله ورځ ده، مګر هجرت او قبا ته رسېدل د ربیع الاول یا لومړی خور پر 8مه وه، او بیا مدینې منورې ته او د مسجد نبوي و منطقې ته رسېدل د ربیع الاول پر 12 تاریخ وه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په داسې وخت کې و مدینې منورې ته ورسېده چې د مدینې منورې خلق د سهار څخه راوتلي وه، او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم انتظار یې کړی و. څرنګه چې پر دوی ماپښین سو او ګرمي شدیده سوه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم نه راغلی، نو دوی بیرته د کورو و طرف ته رهي سوه. کم وخت چې دوی کورو ته ورسېده، د انتظار په ځای کې بل څوک نه و پاته بې له یوه یهودي څخه چې د یوې درختې په سر کې لوړ ناست و. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راتګ په انتظار کې نور خلق هم په درختو کې کښېنستل، ځکه د لوړې څخه یې ډېره مسافه لیدلی سوای. نو دغه یهودي چې یوازې پاته و او لوړ ناست و، د لرې یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د هغه اصحاب ولیده چې رارهي دي. یهودي ځان نه سوای ټینګولی او په لوړ آواز یې نارې کړه: یا بني قیله، یعنی ای د قیله اولادې. ورونو، قیل د اوس او خزرج د قبیلو یو پخوانی نیکو،
او یهودو و دغه قبیلو ته اوس او خزرج نه ویل بلکې بني قیله یې ورته ویل. نو یهودي نارې کړه یا بني قیله هذا جدکم قد جاء. جد بخت او نصیب ته ویل کیږي، یعنی ای بني قیله دغه دی ستاسې بخت او نصیب راغلی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رارسېدو خبر ډېر ژر نشر او وپاشل سو. هغه مسلمانان چې کورو ته رسېدلي وه په تلوار یې اسلحې راواخیستې او په لوړ آواز د الله اکبر نارې شروع سوې. د تکبیر نارې په بني عمرو بن عوف کې واورېدل سوې. هلته هم مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په راتګ د خوشحالۍ تکبیرونه شروع کړه او په تلوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو او استقبال دپاره راووته. انصار او مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راګرځېدلي دي، په شوق او محبت سره ورته ګوري، ستړی مه او ښه راغلی ورته وایي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحیو په نور کې پټ سو او د الله عز وجل دا قول پر نازل سو چې د سورة التحریم په 4 نمبر آیات کې فرمایي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. یعنی بېشکه هم هغه الله د دغه نبي کومک کوونکی او مددګار دی او همدارنګه جبریل او صالح مؤمنان کومک کوونکي دي او وروسته تر دغه یې ملائکې کومک کوونکي دي. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای سوه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی رهي کړه تر څو چې په بني عمرو ابن عوف کې یې واړول او دا د ربیع الاول په میاشت کې د دوشنبې ورځ وه. د مدینې منورې ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر دې نه ولیدلی او په رنګ یې نه پیژني او اوس دوی 2 نفره دي، نه ور معلومیږي چې کم یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او کم یو ابوبکر صدیق دی. او دوی 2 په عمر هم سره نږدې وه، ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عمر 2 کاله کشر و، نو فرق یې نه کېدی او هر یو پوښتنه کول چې کم یو رسول الله دی. تر څو چې د لمر د ګرمۍ شدت زیات سو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې سایه جوړه کړه. دلته نو ټول خلق پوه سوه چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او دغه بل ملګری یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. د مدینې منورې ټول خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استقبال او ښه راغلي دپاره راغلي دي. دا داسې د خوشحالۍ ورځ وه چې د مدینې منورې په ټول تاریخ کې داسې خوشحاله ورځ پر مدینه منوره نه وه راغلې. اوس نو مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او هر یو وایي چې زما سره دې ولاړ سي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قبا کې د کلثوم ابن الهدم په کور کې واړول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قبا کې 4 ورځې تېرې کړې، د دوشنبې، سهشنبې، چهارشنبې او پنجشنبې، او په دغه ورځو کې یې د قبا مسجد جوړ کړي او دا هغه اولین مسجد دی چې په اسلام کې جوړ سوی دی. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول دی او دا کار په اسلام کې د مسجد اهمیت و موږ ته راښکاره کوي. مسجد یوازې د لمانځه ځای نه دی بلکې مسجد په اسلام کې د هر شي او هر کار مرکز دی. مسجد د جرګو او مشورو مرکز دی. مسجد د جنگ او جهاد دپاره د لښکر د مسلح کولو او جوړولو مرکز دی. مسجد د مهمو او لویو اجتماعاتو مرکز دی. مسجد د غریبانو او بېکوره مسلمانانو د استوګنې مرکز دی. مسجد د مسلمانانو دپاره عام او رئیسي مرکز دی. نو ځکه د هغه د جوړولو څخه چاره نه وه او د دغه مقصد او هدف دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر څه د مخه مسجد جوړ کړي، مسجد قبا، او په هغه کې یې لمونځ ادا کوي
الله عز وجل د سورة التوبه په 108 نمبر آیات کې د دغه مسجد په باره کې فرمایي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. یعنی خامخا هغه مسجد د قبا چې تاداو او اساس یې د اولې ورځې څخه پر تقوا او پرهیزګارۍ ایښول سوی دی، ډېر وړ او لایق د دې دی چې په هغه کې د لمانځه دپاره ودرېږي. په دغه مسجد کې داسې خلق دي چې دوی دا خوښوي چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه وساتي او الله عز وجل ښه ځان پاکونکي خوښ لري. دا مسجد ساده او د خټو مسجد و. د دغه مسجد د جوړولو په کار کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ټولو اصحاب کرامو ګډون او اشتراک وکړي او په لږ وخت کې جوړ سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په قبا کې یو څه لږ ورځې پاته سو. دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه او پنجشنبه دا لته و. خلق به ورته راتله او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره به پیژنده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خلقو ژوند او د هستوګنې کارونه ترتیبول او برابرول، خاصتا د هغه مهاجرو مسلمانانو ژوند چې نه کور درلودی نه ځای. کم وخت چې په قبا کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم 5مه ورځ وه چې دا د جمعې ورځ وه، نو یوه بني نجار ته چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ماماګان وه حال ولیږي. هغه هم د اسلحې او تورو سره راغله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د الله عز وجل په امر پر خپله اوښه په داسې حال کې سپور سو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې تر شا ورسره کنجوغه و. د مدینې منورې پر طرف رهي سو. په لار کې د جمعې د لمانځه وخت سو. ورونو، د مدینې منورې خلقو تر دغه د مخه د جمعې لمونځ کاوه او اول هغه څوک چې د جمعې لمونځ یې کړی دی هغه اسعد ابن زراره الانصاري رضی الله تعالی عنه دی. او دغه د جمعې لمونځ اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې وکړي او دغه د جمعې اول مانځه ته 40 نفره حاضر سوي وه. نو د دې جهته څخه ځینې علما وایي چې د جمعې د لمانځه د شرطو څخه یو دا دی چې نفر به تر 40 کم نه وي، مګر دا صحیح دلیل نه دی، ځکه که فرضاً په دغه اوله جمعه کې د خلقو تعداد 41 وای نو بیا به 41 نفره شرط وای. نو دا داسې دلیل نه دی چې خلق دي و دغه عدد ته مجبوره کړي او هلته داسې یو بل صحیح حدیث هم نسته چې هغه دې د دغه عدد تاکید وکړي. مقصد د جمعې په هغه اول مانځه کې چې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هجرت د مخه د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې سوی و 40 نفره سره یو ځای سوي وه. او اوس چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د قبا څخه د مدینې منورې پر طرف رهي دی او د سالم ابن عوف د کورو و منطقې ته ورسېدی، د جمعې د لمانځه وخت سو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جمعې د لمانځه په ادا کولو امر وکړي او د جمعې لمونځ یې په دیار کې د سالم ابن عوف ادا کړي. د جمعې په دغه لمانځه کې 100 نفرو ګډون وکړي او د لمانځه خطبه په خپله رسول الله صلی الله علیه و وسلم وویل. نو دغه خطبه هغه اولینه خطبه ده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې د شروع څخه د اسلام وایي. یعنی په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوله خطبه دغه خطبه وه چې په دیار کې د بني سالم ابن عوف یې وویل او دغه ځای د قبا او مدینې منورې په مابین کې دی. د جمعې تر مانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته داخل سو او د دغه ورځې څخه د یثرب د ښار نوم په مدینة الرسول صلی الله علیه و وسلم سره بدل سو. خو نن ورځ د اختصار پر ډول مدینه منوره ورته ویل کیږي او دا ورځ د مدینې منورې په تاریخ کې یوه روښانه او ځلانده ورځ وه. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته داخلېدی، د مدینې منورې کورونه او کوڅې د خوشحالۍ په خندا او ژوږ سره ډکې وې او د انصارو انجونو
او هلوکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې دغه ترانه په ګډه او لوړ آواز سره ویل: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. هغه مشهوره بیتونه دي چې د مدینې منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې ویل، او ټول مسلمانان ډېر خوشحاله وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخل سو، پر هر کلي چې راسي د کلي مشرانو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه ونیول او غوښتل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی سره پاته سي، او ویل به: یا رسول الله، زموږ سره پاته سه، زموږ سره عدد، عده او مناعه سته او موږ دې ساتو. ورونو، عدد سته یعنی نفر لرو، عده سته یعنی اسلحه لرو، او مناعه سته یعنی ستا د ساتنې دپاره قوت او طاقت لرو. ورونو،
انصار که څه هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه وه، خو هر یوه دا تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په کور کې واړوي. نو د انصارو پر هر کور چې به راغلی، هغو به د اوښې قیزه ونیول او ویل به یا رسول الله عدد، عدې او مناعې ته راځه. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل اوښه ایله دا په خپله د مقصد ځای ته ځي، دا د الله جل جلاله د طرفه امر کړه سوې ده چې هغه ځای ته ولاړه سي کوم چې زما د هستوګنې دپاره هلته د الله عز وجل اراده سوې ده. خلقو به هم اوښه پرېښول، بیا چې به پر بل کلي راغلی بیا به خلقو اوښه ونیول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل پرېږدئ، دا امر کړه سوې ده. خلقو به هم پرېښول او واقعا یې هم اوښه خپل اختیار ته پرې ایښې وه، نه تګ ته مجبوره کول او نه راګرځول. هرې خوا ته چې تله د دې خوښه وه. پر هر کلي چې به راغله خلقو به غوښته چې اوښه ونیسي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل پرېږدئ. اوښه رهي وه تر څو چې د دغه اوسني مسجد نبوي و ځای ته ورسېده چې اواره او خرابه مځکه وه او دا مځکه د دوو یتیمانو وه او هلته اوښه په خپله چوکه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سپور دی، نه ځینې کښته کېږي. اوښه بیا ولاړه سوه، یو څه ولاړه او شاته یې وکتل، بیرته راوګرځېده او پر هغه اولني ځای بیا چوکه سوه. پر دغه مبارک او مشرف ځای چې الله جل جلاله د دغه ځای مبارک کړي او مشرف کړی و، دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوښې څخه کښته سو چې دا منطقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو د بني نجار د کورو سره وه او دا د الله عز وجل توفیق و چې اوښې ته یې ورکړي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا خوښه وه چې د خپلو ماماګانو سره واړوي او د ده علیه الصلاة وسلام په نزول دوی مکرم کې خلق پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او خبرې ورسره کوي. هر یو وایي چې زموږ کره راځه، خو ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سامان یې د اوښې څخه واخیستی او خپل کور ته یې ننیستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې زما سامان چیرې دی؟ ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل هغه ما خپل کور ته یوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل المرء مع رحله، یعنی سړی د خپل سامان سره وي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استوګنې شرف د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په نصیب سو. او اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه یې خپل کور ته بوتله چې بیا نو د اوښې روزنه د هغه سره وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې دا مځکه د چا ده؟ ورته وویل سوه چې د دوو یتیمانو ده. ویل ولی او متصرف یې څوک دی؟ د یتیمانو ولی راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه مځکه درڅخه رانیسم. هغه ویل یا رسول الله دا مځکه یې بې قیمته ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا په قیمت یې غواړم. مقصد مځکه یې ځینې رانیول او د مځکې قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې پر دغه مځکه مسجد جوړ کړي. ورونو په مدینه منوره کې دغه اوسنی مسجد چې تاسې یې وینئ او لمنځونه پکښې ادا کوئ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنی مسجد پر دغه مځکه جوړ سو. دا مسجد پس له بیت الله الحرام څخه د مځکې پر مخ هغه مبارکترین مشرفترین مسجد دی چې پر دغه مځکه جوړ سو او دغه مځکه د دغه مسجد دپاره د الله جل جلاله خوښه او اختیار و. ځکه اوښه یې خپل اختیار ته پرېښول او اوښه په خپل اختیار او د الله جل جلاله په اراده پر دغه ځای چوکه سوه. نو پر دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدو سر او سبب هم دغه دی
چې دغه ځای الله عز وجل د دغه مسجد دپاره اختیار کړی دی، نه بل چا. اوس نو په دغه پاک او مبارک ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع سو. لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په کور کې سکونت او هستوګنه اختیار کړه. د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه کور 2 منزله و، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې هغه لوړه کوټه ورکړه. ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا نه ده مناسبه چې زه تر تا لوړ واوسېږم. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا ایوب ما ته خلق راځي، نو ما او خلقو ته په ختلو او کښته کېدلو کې تکلیف دی، زه به کښته واوسېږم او ته لوړ. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هم قبوله کړه او هلته د مسجد په جوړولو شروع وسوه. ټول اصحاب کرام کار کوي. بې له ځنډه د اولې ورځې څخه د مسجد په کار شروع وسوه، ځکه الله جل جلاله موږ د دې دپاره را استولي یو چې مځکه آباده او ودانه کو. الله عز وجل د سورت هود په 61 نمبر آیات کې فرمایي هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، یعنی همدغه الله تاسې د مځکې څخه پیدا کړي یاست او په دغه مځکه کې د اعمار او آبادېدو طلب در څخه کوي. الله جل جلاله زموږ څخه د مځکې تعمیر او آبادول غواړي، نو ځکه د مسجد په جوړولو ژر او فوري شروع وسوه. او د مسجد د جوړولو په وخت کې به صحابه کرامو د ستړیا د لرې کولو دپاره دغه بیتونه ویل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هم د اصحاب کرامو سره کار کاوه، نو د علیه الصلاة وسلام به هم دغه بیت د دوی سره وایه، مګر خوله بې خطاوتل داسې بې وایه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. دا ولې؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شعر نه وایه، او الله جل جلاله د سورت یاسین په 90 نمبر آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته موږ شعر نه دی ورښولی او نه ده لره شعر ویل شایي. نو کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې شعر ووایي خطاوتي به خپل شعر نه بلکې د بل چا په شعر کې به هم خطاوتي، سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر چا فصیح و، مګر شعر یې پر خوله نه ورتلی. حتی هغه شعرونه چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې په خلقو کې مشهوره وه او خلقو به ویل د علیه الصلاة وسلام نه ویل، او که بې وغوښته چې ویې وایي پکښې خطا به سو، د شعر د وزنه به واوښت، نثر یا خبره به ځینې جوړه سوه. نو دغه د مسجد په کار کې چې به مسلمانانو شعر وایه د علیه الصلاة وسلام هم ورسره وایه، مګر ژبه بیا د شعر د طرفه د دعا و طرف ته ولاړه. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد په جوړولو کې په خپله هم کار ورسره کاوه، خښتې او خټې ورسره پورته کولې. نو خود صحابه کرامو په کار کولو کې ډېر کوښښ کاوه، ځکه دا عیب و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي او دوی ناست وي. نو خود په کار کې یې ډېر شدت کاوه. خلقو به یوه خښته وړه او پورته کول، مګر عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دوې خښتې وړلې. څونه کار چې خلقو کاوه عمار رضی الله تعالی عنه هغو نه 2 واره کاوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ورځ وده ته د خیر دعا وکړه، او په عین حال کې یې یوه عجبه پیشګویي هم ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل افسوس پر عمار چې هغې ډله بې وژني. په دغه ورځ په اول کال کې د هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خبر او واقعه بیان کړه چې پس له 15 کلو څخه پیښه سوه. د صفین په جنگ کې عمار رضی الله تعالی عنه شهید ووژل سو.
اوس نو د ورځې کار وسو او د شپې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استراحت دپاره د ابو ایوب الانصاري رضی الله تعالی عنه و کور ته راغلی، ځکه د ده علیه الصلاة وسلام د استوګنې ځای هغه و. ابو ایوب او د ده ښځه چې لوړ اوسېده دوی وایي زموږ سره دا بیره وه که موږ کړپی او دربی جوړ کړو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تکلیف کیږي، نو د دغه لوړې خونې په یوه کنج کې په ډېر احتیاط بجیږو، ځکه نه غواړو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ده علیه الصلاة وسلام د احترام، عزت او محبت په سبب تکلیف ورکړو. خو په یوه شپه کې و موږ ته یو تکلیف پېښ سو، هغه دا چې موږ د اوبو دپاره یو منګی درلودی او هغه مات سو، اوبه یې ټوله پر مځکه توی سوې. ورونو، تاسې ته معلومه ده چې پخواني کورونه داسې نه وه لکه د نن ورځې کورونه، بلکې د لرګو او خاشو کورونه وه. د دې امکان و چې دا اوبه کښته وڅڅېږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تکلیف ورکړي. نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ بې یوه تلتکه بل شی نه درلودی، ژر مو دغه اوبه په دغه تلتک وچې کړې او ټوله شپه ویښ پاته سو. کم وخت چې سهار سو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مو وویل یا رسول الله دا چې ته کښته یې او موږ لوړ یو دا نه ده صحیح، موږ د شپې نه غواړو چې کړپی جوړ کړو یا حرکت وکړو، او د تېرې شپې قصه مو هم ورته وکړه. نو مو ورته وویل چې زموږ غوښتنه دا ده چې ته لوړ ولاړ سې او موږ کښته واوسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا د دوی غوښتنه قبوله کړه او هغه لوړ منزل ته وختی. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به د شپې خواړه تیار کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به مو وروړه، بیا چې به مو هغه پاته خواړه ځینې راوړه نو به ما او ام ایوب د برکت دپاره هغه د ده علیه الصلاة وسلام د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل. یوه شپه موږ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې خواړه ور ولېږل چې په هغه کې مو پیاز او اوږه ګډ کړې وه. بیا چې مو د خوړو لوښی ځینې راوړي د ده علیه الصلاة وسلام د لاس وهلو اثر مو نه پکښې ولیدی. نو ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، خواړه دې بیرته راولېږل او موږ په هغه کې ستا د لاس وهلو یعنې خوړلو اثر ونه لیدی، او زموږ دا عادت و چې ستا پاته ډوډۍ یا خواړه چې به راغله ما او ام ایوب به د برکت دپاره ستا د لاس وهلو د ځایه څخه خواړه خوړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل ما په دغه خوړو کې د اوږې او پیاز بوی حس کوي او زه داسې یو سړی یم چې د خپل رب سره مناجات کوم، مګر تاسې یې وخورئ. ابو ایوب وایي موږ هغه خواړه وخوړه او تر دغه ورځې وروسته مو بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوړو کې د پیاز او اوږې څخه کم شی نه ګډاوه. ورونو، دا مې هېر سوه چې درته ووایم کم وخت چې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امانتو د رسولو دپاره په مکه مکرمه کې پاته سو، بیا نو څه وخت و مدینې منورې ته راغلی؟ علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته نورې 3 ورځې په مکه مکرمه کې پاته سو، تر څو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ټول پراته امانتونه د هغو و مالکانو ته ورسول. د مکې مکرمې په ښار کې به ګرځېدی او ویل به د هر چا امانت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پروت دی را دې سي وا دې خلي. پس له هغه څخه چې د ټولو خلقو امانت یې ورتسلیم کړه یا امانتونه یې ورتسلیم کړه بیا به ویل د چا امانت خو نه دی پاته؟ قریش ورته ویل یا والله وفیت وکفیت. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پس له 3 ورځو پر پښو او پیاده د مدینې منورې و طرف ته رهي سو او په قبا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای او ملګری سو. او څه موده وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن الحارثه، هغه چې په پخوا کې زید ابن محمد ورته ویل کېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت څخه و، ځکه د ده علیه الصلاة وسلام په کور کې لوی سوی و.
نو دغه زید یې مکې مکرمې ته ولېږئ چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اهل او کورنۍ راولي. زید ابن الحارثه هم مکې مکرمې ته ولاړی او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اهل بیت کرام یې راوستل چې په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم زوجه او دوې لونې فاطمه او ام کلثوم، اسامه ابن زید او ام ایمن و. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه لور زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابوالعاص زوجه وه په مکه مکرمه کې پاته سوله. هغې ته د راوتلو موقع نه سوه برابره تر څو چې بیا یې پس له بدر د غذا څخه هجرت وکړي. او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه لور چې رقیه نومېده هغه خو په حبشه کې وه، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه وه. همدارنګه د دوی سره عبدالله ابن ابي بکر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم را رهي کړه چې په هغو کې اسماء او عایشه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه لونې هم وې. او وروسته به د اسماء رضی الله تعالی عنها قصه درته بیان سي چې د هغې د راتګ سره څه پیښ سوه. ورونو، په هغه وختو کې مدینې منورې یوه تبه درلوده چې هر څوک به اول ورغلی هغه تبې به پراتلې او حتی ډېر کسان یې وژل. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي کم وخت چې ابوبکر او بلال رضی الله تعالی عنهما و مدینې منورې ته ولاړه په دغه تبو مبتلا او اخته سوه. او زه چې به د دوی و پوښتنې ته ورغلم دوی به د سختې تبې په وخت کې د پردیسۍ او ناامیدۍ شعرونه ویل. نو وایي زه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلم او په دغه حال مې خبر کړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعا وکړه، ویل الهي مدینه و موږ ته داسې محبوبه کې لکه زموږ محبت د مکې سره او یا تر هغه هم زیات محبت، او د صحت ځای کې په کاسه او پیمانه کې یې برکت واچوې او دغه تبه یې ځینې نقل کې په جحفه کې یې وګرځوې. ورونو، تر دغه ځایه پورې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ژوند د یوې مرحلې بیان پای ته ورسېدی چې و دې ژوند ته مکي دور ویل کیږي. او دغه د مکې مکرمې د دعوت مودې 14 کاله دوام وکړي. محترم ورونو، دلته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت د واقعاتو د ښه پوهېدلو دپاره و یو څه تبصرې ته ضرورت وینم. اول به د هجرت په مقصد او مفهوم ځان پوه کړو. د هجرت په باره کې موږ هغه وخت یو څه خبرې وکړې چې مسلمانانو د اول وار دپاره حبشې ته هجرت وکړي. او اوس به هم د هجرت په باره کې په مختصر ډول سره دونه ووایم چې الله جل جلاله دین او عقیده تر هر شي مقدس کړي دي. کم وخت چې د دین احکام او عقیده د زوال او خرابۍ سره مخامخ وي یا دین او عقیده تهدیدیږي بیا نو مځکه او وطن مال او جاه کم ارزش او قیمت نه لري. نو ځکه الله عز وجل پر مسلمانانو دا فرض کړی ده چې د دین او عقیدې د ساتلو په لار کې دغه ټوله شیان قرباني کړي. لکه صحابه کرامو چې مال او دارایي، تجارت او کسب و کار، ملک او کورونه پرېښول په تش او خالي لاس مدینې منورې ته ولاړه. په کون کې د الله عز وجل د قانون تقاضا دا ده چې معنوي قوت هغه چې په سالمه عقیده او په حق دین کې پروت دی هغه قوت د وطن ګټې او مادي قوت ساتلی سي. په هره اندازه سره چې یو امت په اسلامي اخلاقو پورې لاس ونیسي او د صحیح الهي دین متابعت وکړي په هغه اندازه سره یې مادي قوت چې عبارت د وطن مال او عزت څخه دی زیاتیږي، بقا او دوام پیدا کوي. او په کومه اندازه سره چې یو ملت د اخلاقو د طرفه فاسد وي، په عقیده کې مضطرب او بې پروا وي، هغه مادي قوت چې دوی نن ورځ د هغه په غرور وطنونه تسخیروي دغه قوت یې مخ پر زوال او ړنګېدو نږدې کیږي چې د دغه خبرې د تصدیق لپاره لوی شاهد
د تاریخ واقعات دي. هو ته به نن ورځ وینې چې یو بد اخلاقه ملت د عقیدې د طرفه د حق څخه لرې یو ملت د قوت او مادیاتو د طرفه پر خپلو پښو ولاړ وي، نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع ګرځوي، خو په حقیقت او واقعیت کې دغه ملت په ډېره تیزي سره د خرابۍ او بربادۍ پر طرف رهي دی. خو دا چې زه او ته د هغه خرابي او بربادي نه وینو یا یې نسو لیدلی، د هغه سبب د تاریخ د اوږدوالي په مقابل کې د انسان د عمر لږوالی او کوتاهي ده. د دغه ملت د خرابۍ پر طرف تګ او رفتار د تاریخ ویښې سترګې لیدلی سي، نه د غافله او کم عمره انسان بدې سترګې. نو ځکه الله عز وجل د دین او عقیدې په لار کې که ضرورت پیښ سي په مال او وطن سره قرباني شریعت او قانون ګرځولی دی. دغه قرباني د مسلمانانو دپاره بیرته د مال او وطن ژوند او عزت ضامنه ده. که څه هم په اوله مرحله کې دوی دغه ټول شیان د لاسه ورکړي، د دغه حقیقت د اثبات دپاره د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هجرت لوی او کافي دلیل دی. په ظاهره او ښکاره سره د وطن پرېښول او ضایع کول و، مالونه او کورونه یې پرېښول، زموږ په اصطلاح په یوه پټو کې د مکې مکرمې څخه ووتل. خو په حقیقت کې دغه هجرت د وطن ساتل و، ځکه پس له لږو کلو څخه د هجرت د هغه دین او عقیدې په برکت چې دوی د هغه د ساتلو دپاره وطن پرې ایښی و هغه وطن ته فاتح او کامیابه ورغله. هغه کسان چې مسلمانانو ته یې ازارونه ورکول او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژلو اراده یې کړې وه، اوس په هیڅ بد نیت هم نسي ورنږدې کېدلی. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت مهمې او ښکاره نقطې په 8 بندو کې درته بیان کړم. اوله نقطه، هغه ښکاره شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت څخه رامعلومیږي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ټولو اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کوي چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګری وي. نو علمای کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت اندازه راباسي چې دی رضی الله تعالی عنه تر ټولو اصحابو و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورنږدې و، او پس له رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنه د خلافت وړ او لایق و، چې د دغه مفهوم تایید او تاکید به بیا په وروسته کې نور ډېر شیان کوي. مثلا رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپل مریضي کې د لمانځه د امامت دپاره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه وګرځاوه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به بې له ده رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه کوي. او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي که ما د ځان دپاره خلیل پیدا کولی نو ابوبکر به مې د ځان خلیل ګرځولی وای. رواه مسلم. او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه امتیاز وړ او لایق ګرځولی و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یوه نمونه او مثال و، بلکې خپل روح او مال یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ملګرتیا او د هغه دپاره قربانول. موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې ویل تر هغو به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. دا د محترمو ورونو څرنګه چې فتح پای ته ورسېده نو زموږ راتلونکی بحث به انشاء الله تعالی په 14مه پته کې واورو. وما توفیقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد
وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان